يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د ایمان د شعبونا یو شعبه ده که الله منګ او تاسو له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي نو موږ به کمال ته ورسېږو د نقصان نه به بچ شو د هغې بهترینو بندگانو سره به ملګري شو چې الله تبارک وتعالی ورته بهترین وایي او د الله د ملائکو سره به زموږ تعلق شي هغه به د قبض روح په وخت کې موږ ته خوشخبري راکوي او د قیامت په سختو حالاتو کې به زموږ ملګري او موږ ته به خوشخبري راکوي. الله دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. هغه د اسلام په دین باندې ثابت قدمي کلکېدل مضبوطېدل دي. زما خوږو وروڼو د اسلام د ایمان چې څومره شعبې دي دا به تا ته هله فایده درکړي چې ته د اسلام په دین مضبوط شي کلک ودرېږې لکه د غر په شانه تر دې پورې چې تا ته وفات د ایمان په حالت کې راشي. که څومره عبادتونه وکړې څومره بندګیانې وکړې څومره اعمال صالحه وکړې د دین دپاره څومره قرباني ورکړې خو چې د الله په دین درته ثابت قدمي ملو نشي او په آخرنۍ لحظاتو د زندګۍ کې د قدم وښویږي
ولو کټوله زندگی دی په عبادت کې تیره کړې ده نو تا ته دغه عبادتونه فایده نه رسوي بلکې جهنمي انسان به جوړ شي. الله دې موږ د جهنم نه بچ کړي. په دې فتنو دور کې ګوره د دې خبرې معرفت ډېر ضروري دی. زما خوږو عزتمندو ورونو یو سړی دی دې ته نه مغروره کېږي چې ما خو ډېره زیاته د الله بندګي کړې ده، ډېر عبادت مې کړی دی، وجه دا ده چې د خاتمې فتح نه لګېږي. او بیا دا دور د داسې فتنو دور دی چې هر قسم فتنې انسان ته راځي. د شهواتو فتنه راځي، د دنیا فتنې راځي، د دنیا د سیاستونو فتنې راځي، د ظالمو حکمرانانو ظلمونه راځي، فقر او مسکنت راځي، جیلونه راځي او داسې نور تکلیفونه راځي. په دې دور کې د دې خبرې سخت ضرورت دی، او خاص کر هغه نیکان بندگان چې د الله صحیح بندگی کوي. ځکه د بعضو سلفو نه منقول دی وایي د دې فتنو مثال د توپان دی. توپان چې کله راشي نو دا غټې غټې ونې راچپه کوي. داسې فتنې چې کله راشي د دې فتنو په وجه باندې هغه ډېر اوچت خلک، هغه عمده خلک، هغه علما، قراء، عابدین، دعات، هغه چې دی په دې امتحاناتو کې ناکامیږي. او دا خبره د فتنو په دور کې چې د لوی مشکلات د خلکو ته رسیږي چې هغه د دین او دنیا په لحاظ باندې ډېر عزتمن وي، هغوی ډېره ضربه خوري. لکه دا خبره د قرآن کریم د دې آیت نم ثابته ده چې بلقیس خپلو ملګرو ته وایي چې ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلا. کله چې فتنې راشي او یو بادشاه په بل بادشاه باندې حمله وکړي، یو ملک په بل ملک حمله وکړي، بادشاهان چې کلي ته داخل شي هغوی د غریب فقیر مسکین سره کار نه وي، هغه عزتمند خلک راخلي او هغه ذلیله کوي. ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلا. نو په دین اسلام به سړی داسې مضبوط ودرېږي، داسې مضبوط لکه غر چې په خپل ځای باندې ولاړ وي. نو کله به د مشکلاتو فتنه راځي، کله به د فقر فتنه راځي، کله به د دنیا پرستۍ فتنه راځي، کله به د شهواتو فتنې راځي. خو د هغې په مقابل کې به انسان د مضبوطې ونې په شان ته ولاړ وي. لکه څنګه چې قرآن کې الله همدغه مثال ورکړی دی، فرمایي الم ترى کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة كالشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. د ایمان مثال داسې دی لکه مضبوطه ونه چې د هغې سټه په ځمکه کې او څانګې اسمان ته بره رسېدلي. ایمان بم په زړه کې داسې مضبوط وي د مضبوطې ونې په شان، او اعمال صالحه به الله ته ورخیږي، الله به یې قبلوي. قرآن عظیم الشان کې موږ ته الله د هغې بندګانو سخترین مذمت بیان کړی دی چې هغوی ایمان له غاړه ورکړي، خو چې یو مصیبت راشي، یو فتنه راشي، یو فقر راشي، مسکنت راشي، لالچ راشي، بیا د دین پروا نه لري، دین شاته وغورځوي او ورمنډه کړي. الله فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بعض هغه خلک دي چې د الله بندګي داسې کوي چې د دین په غاړه ولاړ وي، یا په شک د الله بندگی کوي. ګوري که په دې دین کې ورته خیر ملاو شه، خیر وایي زه خو دینداره یم، د الله بنده یم، دا د الله حکم دی، مضبوطه غاړه ورکوم. او که لږ مصیبت ورته ورسېږي هغه ستبې ته الټه واوړي، وایي دې ته څوک ټینګېدلی شي، استې پرېږدي.
بل سے اللہ قرآن کے فرمائی چی فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ بعضی اغا خلق دی چاہا ہوئی ہوئی چی منگ ایمان راوڑ دے ہو کدی ایمان کے اور تکل تکلیف ہو رسی گی عذاب ہو رسی گی سوک پس خبر شروع کی یاد یو کم یو بادشاہ ملک اقتدار والا دا طرفنا دتا کم تعذیب ہو رسی گی نو دے دا دنیا دا عذابنو دا دنیا دا عذیتنو تکلیف نا دسی یریگی لکا دا اللہ دا عذابنا استد اللہ عذاب مختار کی او دا دنیا تکلیفنو تا ٹنگنش دی وجہ نا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی وی ولہذا يقال انه من رجع انما رجع عن الطريق واذا خلق چدا اللہ دا دین مرتد شوی دی دا دی دا ایمان اصل خوند و مزے و حلاوت تا ندی رسید لی دی دا ایمان پا لار روان دی و پا دی لار مزل و تا گران دی سترشویل دا لا سوک وسا و طاقت لری بیتا واپس شو زکر سوک چی دا ایمان خوند تا ہو رسی گی کنا خوند تا مزے تا دا اغا بدن با بید تکڑی تکڑی شکو اغا بچر دا ایمان نوانوڑی دی وجہ دا باز سلفنا منقول دی چاگئی وی من ذاق حلاوة عمل صبره على تجرع مرارة الطريق چکل یو انسان تا دا دین خوند ملوشی دا دین ذائقہ و مزہ ملوشی دا عبادات و خوند ملوشی بے پا دی لارا چیزی و سمر تکلیفونا برداشت کئی سمر تکلیفونا داغی گھٹل و تبے آسانوی چی خیر دے تکلیف با برداشت کو مقصد تا با ورسی کو مقصد تا دا بعض السلفونا منقول دی وی ورزی ما دا یو سڑینا یو خبر واوری دلا آغی یوی خبری نزب 50 کالا کی گی چی فائدہ اخلم 50 کالا میں تی فائدہ واقع سارا یو خبر دا یو جمله دا او دا حقی ما تا دومره فائدہ راکڑا چی 50 کالا کی گی چی ما تا مشکل رازی دا دغی جمله نزا فائدہ خلم اغدا دے چی من عرف ما طلب حان علیہ ما بذل کله چې انسان د هغه څه حقیقت وپېژني چې زه څه شی طلب کوم څه پسې روان یم کوم مقصد دی چې لاسته راوړم د دې مقصد دپاره چې دی څومره خرچه کوي هغه ورته اسانه پرېوځي پروا نه کوي خیر دی لکه د مثال په طور باندې تاسو ګورئ چې یو انسان د معدن لذي او د هغې نه جواهر راوباسي دا کاڼي راوباسي قیمتي کاڼي اگر تا پتہ دے دے کانو قیمت و تا معلوم دے چھے دا گرامونو پا لحاظ حرسی گیا و لکونو و کرونو دے دے قیمت دے نو دے دی جواہر دا پارا دے سم تکلیفم برداشت کئی دا غر سورے کئی دی کہ وقت با وقت دماکے کئی او غر تیری کئی او مخ کے روانی او یو انچ مخیزی پا دی لکونا خرچا کئی وی خیر دے چی آغیم سر تا ورسیدم کنا دسی فائدہ با ما تا ملو شو چی دا طول تاوانم را گرزائی او سم دا دنیا خوندون و مزی و لذتون با ما تا را ورسائی نو آغا مقصد دے پیجنی دا دی مقصد دا حاصل اولو دا پارا دے غر سیری کئی و پا دی خرچا کئی پا دی تکلیف دسی چی انسان جنت ہو پیجنی چی سنگ کور دے پائے کہ سنگ خلا دا دسرو زرو سپینو زرو نا جخختو نا جوڑ کور دے دا مسکو پا مسالہ باندے ملاو دی دا حقی شپاپ بنگلی دی چی باہر دا داخل نخکارے و داخل دا باہر نا پائے کہ دا رب کائنات دیدار دے دا اللہ دا حبیب سر ملاقات دے پائے کہ اگر نعمتون دی جستر گولی دلی ندی او غنو اوری دلی ندی او دا چاپا زڑکی دا غی سوچ او فکر تیر شوئے ندی دا غی او معمولی نعمت دا دل او دماغونا طول غمونا کڑاونا پریشانونا ختمی دا چی دی او پیشن دا نو بید دی جنت پلارا کی چی سمر تکلیف رازی والخاقہ بدل مزدر کی خیر دے کنا مقصد ترسے گم جنت ترسے گم بیبا دا دی لارنا نراوڑے
همدغه رنګ چې ته وپېژنې چې زه د رب کائنات ملاقات ته روان یم، الله ته ځان رسوم، رب ته ځان رسوم، نو په دې لاره کې چې څومره ډاکه ماران راځي سبا مقابله کې ولار به نه پرېږدي. من عرف ما طلب هان علیه ما بذله. څوک چې هغه څه وپېژني چې زه څه شي پسې روان یم، کوم جنت طلب کوم او د الله کوم رضا طلب کوم او کوم رب طلب کوم، بیا په دې لاره کې چې کوم مشکلات راځي هغه ورته آسانېږي. دغه وجه ده چې ابراهیم ابن ادهم سفیان الثوری رحمه الله ته یو خط رالیږلی و چې په هغې کې یو څو قیمتي خبرې لیکلې وې. یو په هغې کې دا ده من عرف ما یطلب هان علیه ما یبذل. څوک چې وپېژني چې زه څه شی طلب کوم، د هغې له مقصد د حاصلولو دپاره چې څومره خرچه کوي هغه کوي. تاسو وګورئ دنیا کې یو انسان چې یو قیمتي اعلی ډګري اخلي، یو ډاکټر جوړیږي مثلا، هغه دی میډیکل کالج کې په لکونو روپۍ فیس جمع کوي، بیا بچې بهر ته لیږي، په هغې لکونه نور راځي، هغه خرچ کوي او د هر کال لکونه فیس وي، هغه هم ورکوي. ولې په دې پوهېږي که دا ډګري لاسته راله بیا به دومره پیسې په ما باندې راوورېږي او دومره قیمت بها څیزونه چې دا ټول تاوانونه دي چې قرباني، او دا خو د دنیا نعمت دی زایل کېدونکی فاني کېدونکی، یا به ورته ورسېږي او یا به ورته نه. د جنت هغه نعمتونه چې د هغې معمولي غونته کې نعمت د ټولې دنیا نه اوچت دی، د ټولې دنیا نه. دوی مې ورته دا خبره لیکلې وه چې ومن اطلق بصره، کوم یو انسان چې دا خپل سترګې چې دی هغه کولو کې او هر شي ته ګوري، عذب نفسه، دی خپل ځان ته عذاب ورکوي. مثلا یو حرام و شهواتو ته ګوري نو په نفس لیدلو تا ته څه میلاویږي؟ لیدل خو یو څه سکنډه دې ختم بشي او د هغې غم پریشاني به دې زړه کې پاتې شي، ځان له دې عذاب ورکوه. یا د بل چا حاصل شو نعمتونو مالونو دولتونو ته ګورې نو څه چل به وکړې؟ هغه نظر باندې خو ستا لاس ته دغه نعمتونه نه راځي، خو صرف پسخېږي به، زړه به دې کړېږي او دردېږي چې ګوره د پلاني سره دومره نعمتونه دي او ما سره نشته. ومن طال عمله ساء عمله، هغه انسان چې هغه اوږده امیدونه ساتي چې زمړه مرګ به کله وي نو د هغه عمل کې هېڅ کله تیزي نه راځي، هېڅ کله ښکلا نه راځي، هېڅ کله چستي نه راځي. هغه وایي مرګ به کله وي بیا به وکړو په قلاره. خو چې کوم انسان سبا کې وایي بېګانه ما ته مرګ دی، نو دغه انسان کمال ته رسیږي. هغه داسې زندګي وایي چې بېګانه مرګ دی، بېګانه څه پته نه لګي، هغې دپاره تیاري کوي. او اخرنۍ جملې ورته دا ذکر کړی و چې ومن اطلق لسانه قتل نفسه، کوم یو انسان چې خپله ژبه کولاو کړي او ژبه یې لکړي او هر څه پسې خبرې کوي، نو دا انسان خپل ځان وجني. وجل دوه قسمه دي، یو دا دی چې هر څه کې خبرې کوي، سبا له به دې داسې خبره د خوله نه وتلي چې هغه به ستا د قتل باعث جوړ شوی، ځکه دا ژبه خامار دی، خوري دي ګنې دا کنټرول کا. او یا قتل النفس، ایمان به دې برباد شوی، ټول عمر د خلکو غیبت او غیبت او غیبت او خلکو پسې خبرې، مغروره به چې ډېر اعمال مې کړي دي او حال دا دی چې هېڅ څه به در سره پاتې نه وي. دغه وجه د زما خوږو عزتمندو وروڼو چې په دین باندې ثابت قدمي هله انسان ته لاس ته راځي چې هغه دا ومني چې دنیا یو چند ورځې د امتحان زندګي ده تېرېږي او حقیقي سرمایه زمونږ ګوره دین دی. دی وجه نه د بعضو سلفونه منقول دی وایي ان المحروز من حرز دینه والمسلوب من سلب دینه. محفوظ انسان هغه دی چې د دنیا سرمایه یې ته تاوان ورسیږي لیکن دین محفوظ کی، او لوټ کړی شوی انسان هغه دی چې مالونه او خزانې ورسره ډکې پرتې خو ایمان ته نه لاړ شي. یو روایت کې اثر کې راغلی دی
چې یعقوب علیه السلام سره چې د خپل بچی یوسف علیه السلام ملاقات وشو نو یوسف علیه السلام ولا غاړه ورکړه وی جړلې وته پلاره تا ولې ما پسې دونه جړلې چې پستر ګړون شي تا ته پته نه و چې قیامت کې به راجمع کیږو ولې دې دونه ما پسې جړلې چې پستر ګړون شي اما علمت ان القیامة تجمعنا هغه ټول بچیه ولې نه په دې پوهېدم چې قیامت کې به جمع کېږو خو زما جړه په دې وه داسې نه چې بې دینه شي زما نه جدا شي دین دنه لوټ شي او قیامت کې به هم جمع نه شو جړه مې په دې وه جنید البغدادي رحمه الله فرمایي وی احتمی دینک کما تحتمی للدنیا کا د دین حفاظت داسې وکړه لکه څنګه چې د دنیا په حفاظت حرص کوونکی تاسو نه ګورئ د دنیا دنیادار چې هغه یو کارخانه یو دکاني یو فیکټري هغې ته یې کیمرې لګولي چې څوک ته یو روپۍ هم چېرته خیانت نه کړي کیمرو ته یې نورې کیمرې لګولي چې که څوک راځي او بیا کیمرې خرابوي چې هغه کیمرې راواخلي څوکیداران یې مقرر کړي منشیان یې مقرر کړي یو ډېر لوی سیکورټي نظام یې جوړ کړی چې یو روپۍ څوک خیانت نه کړي داسې به دین ته هم د حراست او څوکیدارۍ په حالت کې ودرېږي ځکه دنیا دی د څو ورځو دپاره پکار ده او دین ابدالاباد پکار دی زما خواږه ورونو که دا مقام الله زموږ نصیب کړي که نه نو د دنیا د انسانانو ملګرتوب پرېږده ملائکة رب العالمین به په دې سختو حالاتو کې زموږ ملګري او موږ ته به د خوشحالۍ زیری راکوي ځکه انسان باندې سختترین حالت د قبض روح دی چې روح ته قبض کېږي او سختترین حالت چې د قبر نه راپاڅېږي او دماغ یې کار پرېږدي د پتنګانو دغه رنګې د ملخانو په شانه ټوپونه وایي قیامت کې د سختترین دواړو حالاتو کې به د رب کائنات د طرف نه ملایکه راځي او تا ته به خوشخبري درکوي کله چې دا په دین ثابت قدمي در سره وه رب کائنات فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون خلق چې په خپل دین مضبوط ولاړ دي هغوی ته د رب کائنات د طرف نه ملایکه نازلېږي او خوشخبري ورته ورکوي چې ای انسانه مغمجن کېږه مه خفه کېږه د جنت خوشخبري واوره جنت ته روانې ولې دنیا پسې خفه کېږې ولې د دنیا د خپلوانو فراق پسې جاړې ولې جزا پزه کې جنت خوشخبري در واخله دا خوشخبري به په وخت د قبض روح کې ورکوي لکه څنګه چې مفسرینو ذکر کړی دي او دا به قیامت کې ورکوي څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ چې کله دا جهنم په داسې حالت کې راوستلی شي چې 80,000 زنځیرونه ورپکي او دی به داسې اوازونه کوي چې د ډېرې غصې د وجې نه به ته وایې چې چوي او داسې هیبتناک حالت کې چې راشي میدان حشر کې انسانان به ټول بېهوشه پرېوځي د الله د طرف نه به ملائکه په هغه بندگانو نازلېږي څوک چې دنیا کې په دین مضبوط ولاړ دي الله د طرف نه ملائکه به ورته وایي د الله بندگانو تاسو مه یېرېږئ تاسو مه غمجن کېږئ دا ستاسو کور نه دی دا د الله د دشمنانو کور دی وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسو د جنت زیری در واخلئ دیو جن زما خوږه ورونو داسې کمال ته په دې صفت موږ رسېږو که دا دین دومره مهم وګڼو که نه د دې دنیا په مقدار چې ورته وګورو چې د دنیا څومره حفاظت موږ کوو چې دنیا رانه خرابه نه شي بیا به یو مصیبت په دعاګانو غواړو چې یا الله مصیبت دي خو چې دین ته نقصان ونه رسېږي تاسو نه ګورئ یوسف علیه السلام ته چې زنانو د بدلمنۍ دعوت ورکړه د بدلمنۍ او یوسف علیہ السلام ته د جیل تهدید ورکو چې یا جیل دی او یا بدکاری ده یوسف علیہ السلام په دې پوه شي چې بدکاري خو زما دین ته نقصان رسوي نو وی ویل رب السجن احب الی مما یدعونی یا الله جیل ډېر ښه دی او ما ته سب محبوب دی د هغې کار نه چې ما ورته دی دعوت کوي
دې زړه ته که د الله د دین صحیح مزه کته شوه که نه او صحیح په حقیقت یې پوه شو دا بدن به بیا ټوکړې ټوکړې شي خو بېدیني به قبوله نه کړو دا څوک چې د دین نه اورېدلي دي دوی د دین مزې ته نه دی رسېدلي په دې لاره باندې د دین په لاره روان دی او دا مزل ورته سخت شوی دی ویل چې دا مزل څوک کوي بېرته به واپس شو چې صحیح خوند ته سړی ورسېږي چرې به دین پرې نه دي څنګه چې د الله نبي فرمایي وایي ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان درې صفات چې چا که راشي هغه د ایمان خوند سکي یو صفت پکې دا دی چې وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار كفر نبدمر نفرت وي او كفر تداخل دل بدمر نفرت وي لکه څنګه چې ورته غورځېدلو نه انسان ځان ساتي دیو جن تاسو د الله د هغه اولیاء واقعات بار بار اورېدلي دي چې د دین او د ور د غورځېدلو مقابله راغلې ده هغه ورته ځان غورځولی دی خو دین پرېښودلو ته تیار نه دي ځکه دا دین چې کله د دې خوند او مزه د زړه سره ولګېږي دا بدن به بیا ټوکړې ټوکړې شي لیکن سړی به دین پرې نه دي یو ځلې خباب رضی الله تعالی عنه په داسې حالت کې چې ظالمانو ونیو په ګرمو سکروټو باندې واچو هغه سکروټې د ده په ملا کې لاړې د ده د ملا نه وینې زوې توی شوې هغه سکروټې مړې کړې او دی بېهوشه شو سحر له د الله نبي ته خپله ملا وښودله چې د الله نبي دې حالاتو کې موږ زندګي تېرو د الله نه دعا وغواړه که نه د الله نه زموږ دپاره نصرت وغواړه الله نبی ته وفرمایل خبردار ګوره مخکني خلک داسې حال کې وو چې هغوی به راوستلی شو په سر به ورته اره کېښودلی شوه د سر نه تر خپو پورې به دود ټوکړې شو او د الله د دین نه به وانه وړېدل د اوسپنو ګمنځې به راوړلی شوې د غوښې او د هډوکي تر مابین به کېښودلی شوې غوښه به یې د بدن نه جدا کړه دې ته به تیار شو لیکن دې ته به تیار نه شو چې د دین نه واوړي مشهور روایت چې حافظ ابن کثیر رحمه الله صحیح کړی دی اسناده لا بأس به امام ذهبي تلخیص د مستدرک کې هم صحیح کړی امام حاکم صحیح کړی امام ذهبي اوسه موافقه کړې ده اگر که بعض اهل علم ضعیف کړی دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه د معراج په شپه باندې یو ځای باندې تېرېدلم ډېره خوشبویي ترې راغله ما ته وویلې چې دا خوشبویي د څه شي ده ویل دا د فرعون د لور یو خادمه وه چې سر به یې ولږه منځه دا د هغه خوشبویي ده تپوس یې وکړه چې د دې څه واقعه وه ویل واقعه دا وه چې د فرعون لور له سرږه منځه د ده د لاس نه ګمنځ غورځېدله ده ویل بسم الله دې د فرعون لور ورته ویله چې زما پلار یادی ویل نه زما ستا پلار زما رب نه دی زما او ستا د پلار یو بل رب دی چې هغه الله دی لور ورته وویله چې دا خبره خپل پلار ته وکړم ویل او دې لاړه پلار ته وویله چې هغه خادمه خو داسې وایي چې زما او ستا د پلار یو بل رب دی او د هغې بندګي پکار ده هغه یې راوغوښتله ویل ته څه وې ویل همدغه خبره کوم چې الله زما م رب دی او ستا م رب دی ته رب نه یې ویل وجنمه دې که د دې خبرې نه وانه وړې ویل څه چې کولی شي وکړه یوه کټوۍ د تانبې سره کړه او د دې بچیانو د دې خادمې یو یو به یې ورغورځو ده ورته کتل په اخره کې ماشوم بچی پاتې شو چې سم د جګر ټوکړی وه د دې حال کې لږ سکته وکړه دې ماشوم بچی ورته ګویا نه شو چې مورې حقه ده حقه په حق دین باندې ګوره چرې په شا باندې نه شي دا یې ورته هم ورغورځوله او د الله د دین نه وانه وړېده قرآن عظیم الشان کې موږ ته الله د دې فرعون د بیبي ثابت قدمي ذکر کوي چې دم د الله په دین باندې سمه مضبوطه شوه تر دې چې د سیر علما ذکر کوي چې د دې په بدن یې میخونه ټکوالي او دې لمر ته تړلې وه خو ده په دغه وخت کې دعا وکړه الله قرآن کوي
چې د الله د مؤمنانو مثال د فرعون د بیبي بیانوي اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یا الله جنت کې کور را جوړ کا د دې ظالم نه اخلاص دسې ثابت قدمي وکړه چې فرعون به د ده نه لاړ ملایکو به په دوی باندې وزرې سورې کړې وې په ده به سورې و تعذیب ورته نه میلاوېده لیکن د الله په دین ثابت قدمي وکړه نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیة امرأة فرعون ومریم ابنة عمران. نارینه خو ډېر کمال ته رسېدلی دي خو کمال ته چې په زنانو کې رسېدلی دي دا یو د فرعون بیبي ده آسیا بنت مزاحم او یو مریم بنت عمران. په بل روایت کې فضیلت د خدیجه رضی الله عنها او د فاطمه بیم راغله او دې کې اوسره د عائشه رضی الله عنها فضیلت ده دا کمال ول راغله ورونو د الله په دین ثابت قدمی کړي وا کوم دي دین ته د حیثیت ورکو چې دا دین د هر سنه مخ کې ده کله دین او د مال تعارض راځي او دین مخ کې کوو کله دین او د دنیا تعارض راځي دین مخ کې کوو کله دین او د خپلوانو تعارض راځي دین مخ کې کوو او د دین حفاظت ته کلک څوکیداران ولاړیو موږ به همداسې کمال ته ورسېږو. یا الله په خپل دین باندې ثابت قدمي راکړي یا الله د استقامت والا هم جوړ کړي رب العالمین په دې فتنو کې زموږ خصوصي حفاظت وکړي الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د ګناهونو نه محفوظ کړي یا الله ستا د دین سی خدمتګاران هم جوړ کړي قدم قدم مو په اخلاص بنا کړي او په خپل در کې قبول کړي یا الله د دنیا د لالچونو شهرتونو د دنیا د فتنو او د دنیا د لالچونو او شهوتونو د امید زموږ د زړه نه په خپل فضل باندې درې کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.